پاکستان کې یو مولا د عزت الله ورته د دوی پلارانو سره ما بحث کړ دا خو هغه کړوسیم نه دی اوس ما سره پوم دی مسله د رفع الیدین دو پند کتابونه پراته دي په مکتبه دغه ارمان ورته پوره کوم ان شاء الله پاکستان کې یو مولا د عزت الله ورته رفع الیدین کی ماتا استایت ویلو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اغا مومنان کامیاب دی چې دوی په منځونو کې رفع الیدین نه کوي او پورا تفصیل می درته کړه نو ټول عمر قانون دا دی چې د معترض یو سترګه کار کوي یو نه معترض اکثر اعور وی یو سترګه کار کوي یو نه د تخپل سوال ښکاری خود بل جواب نه نو پاغه یو ویډیو کړي دا او پاغه کې دوه خبرې کوي یو خبره وای ما دته زنګ وهلو د پاکستان وای د زما زنګ پورته نه زمون کور خو تاسو نو لیدل په دې پولیس چرخه کې او زمون کور ته چې کوزيږي نو ډېر غټه چړای وي او زما ډېر ضروری کار زپدې چړای باندې را ختم چې د زنګ را نو هغه وخت د خبرو نو بحث په وغواړي نو هغه وخت کې زما ډېر ضروری کارو ما ورپسې موبایل بند کو بیا وروسته د نمبر مانا هغه نمبرونو کې غلط شو بیا هم داسې پاتې شو خبر نو دی وایي چې د اهل الحدیث سره بحث نشي کولای و ایمان نمبر بند کړ د دوی پلارانو سره ما بحث کړ دا خو هغه کړوسیم نه دی اوس ما سره پوم دی مسله د رفع الیدین دو پند کتابونه پراته دي په مکتبه کله چې ور سره په مسله دلیل نو بیډا جوړکړې او میدان پریخو دو پند کتابونه تر نه پاتې شو مازیګر پورې ځال تناستم بیا را نغل اوسم را سره کتابونه شتا نو استاد نیکدا حال نو استاد بسحال بیا هم د خالی په اورس مازیګر د منځ نه بعد من سلور نیمه بجې منځ کا نو سلور نیمه بجې بعد د خالی په اورس ما ته زنګ وهي ما سره خو نمبر نشتا پوم دې مسله در رفع الیدین دوی چې کوم رفع الیدین کوي هغه د پاره د حدیث پیدا کی او ما ته د زنګ وهي نو د خالی په ورځ
د مازیګر د مونځ نه بعد زما او د وخت شو دا ویډیو ورته بیا ورولېږه عمده مسله د رفع الیدین زما دعوه دا د دوی چې کوم رفع الیدین کوي په دې باندې دوی سره دلیل نشته نه ضعیف حدیث وسره شته او نه قوي بس دې به یو حدیث ضعیف ماته پیدا کړي او موبایل باندې به وای زما ور سره اوس نه وعده ده چې په دې یو مسله به اهل الحدیث ګرځېږم خیر دې کده ته نه معلوم کویت ته دې زنګ وای سعودي ته دې زنګ وای ارچانه چې ځان پوي د دوی رفع الیدین به ما ته حدیث کې اوخی د دوی د اصول موافق د شوافیونو او د حنابلو د دوی د اصول موافق نو دا زمو د په منځ کې ټیم شو د ارمان ورته پوره کوم ان شاء الله او ریکارډ بو کې بیا به فیسبوک کې ورکی نو فیسبوک به هم ډیرو چلیږي او خلکو ته بوایم چې مظهری سے می غلط کو غیر دا خو ستاسو د موبایل جواب باقی د پدې آیت نه چې ما مسله را استلې ده د پیرات کړه او پرات کې لس غلطیان کړي اول نمبر دی وی چې دې کې کم راوی ده هغه امام نسائی ورته غلط ضعیف ویلی دا لفظ نسائی نه ده نسائی ده ګونګي چې ته د حدیث د محدث نوم غلط وای نو برستو حدیث کې بد صحابي دویم دی وی هر شی اصول لري وی یو اصول دار نو اصول جمع ده او دی وی یو اصول دار د جمع او د مفرد په منځ کې فرق نه کوي درم دیوی داستا دلائل دا سیدی کبیت العنکبوت دا حرف جر شده زیر نور کر دیوی کبیت العنکبوت تلاوت حکا کن سلورم نمبر دیوی دا حدیث تا ابن عباس ابن عباس تا د ترز وینه ده د صحابه کرام نوم په قدر اخلي هغه سره رضی الله تعالی عنهما و دا سی ویل کده د چې زامن او نسی پنځم دی وی دا د چې کوم استدلال کړي په دی آیت کې وی په دی حدیث په ویزه کلام کوم دا حدیث نه دی تفسیر دی دا حدیث او د تفسیر په منځ کې فرق کوا شپغم بیا وی غټ پټ کې دی وهله او سر دې ګرم شوه نو چې پټ کې غټ وهي او سر ګرميږي نو عقل نم کاروان پټ کې خود رسول الله مبارک سنت ته تاسو خدان ته اهل الحديث وایي دا الله د پیغمبر د سنت او بیا د بیچ سو کوي په اتفاق د امت هغه مسلمان نه پاتې کیږي نو د پټکی بیا د بیچ کې نو کله مسلمان پاتې کیږي نو ځان دې د ایمان نه پک اخلاص کړه فلیدین سره برستو گو کلمه وایا وم نمبر دی وی چې دی تفسیر کې راغلی دی چې لا يرفعون ايديهم في الصلاه وی دی اول تکبیر کې ول لاس پورته کوي نو دا غي استثناء مې درته خو دا کنه پورا ویډیو ولې نه وره تاسو تماونوي د حسن بصري سے روایت ته او تفسیر سمرقندی لیکلی دی لا يرفعون ايديهم في الصلاه الا في التكبيره الاولى نو استثناء می در تخودل ده کنه او ما تاسو نه چې معترض یو سترګه کار کوي اتم نمبر دی وای ته چې پاول تکبیر کې لاس پورته کې نو پسینه دې منګي پسینه نه بدوخه منګي دنوم نه لاندې بدو
خپل ځان او زمون په منځ کې فرق کاوه. نهم نمبر دیوی عدم ذکر. عدم ذکر وای دا عدم دلیل نه دی، ته په اصول سکه دا تاسو کوم اصول لیکلي، تاسو اصول مونږ ته وخای، زمونږ د اصول نه استفاده کوي. خپل اصول ځان ته پیدا چې عدم ذکر دلیل نه دی. دا آیت یې وې کدا د حدیث او کدا د یو عالم قول ذکر. لسم نمبر د په دې راویانو باندې ابو صالح باندې او محمد ابن مروان او صائب ابن یزید الکلبی باندې رد کړي او ټول د علماء اقوال پیش کړي. نو د عالم قول پیش کول خو تقلید دی، نو مشرک نشوي. دوی مدار چې څومره جرح پیش کړي دا ټول مبهمي. تا د شیخ امین کتاب نه کتل التحقیق السدید فی مسألة التقلید، شپږ دیرشمه صفحه باندې وای وای کتا د جرح او د تعدیل کتابونه کتلی چې جارح عالم سره دلیل د مشاهده نه، نو جرح قابل د قبول نه ده. دا خو تاسو وای دا تا چې کوم جرح پیش کړی دلیل د مشاهده دی ولې نه خو ده. تاول د شیخ امین سره مشوره یو. لسم نمبر دیوی رأیت ابن عباس، د په نسبانه دا مفعول مرفوع. رأیت ابن عباس، نو ابن عباس مفعول خو منصوبی، نو دل عربی نه ورځي. بیا وای صائب ابن یزید الکلبی ته چې څوک صحیح وای دا جهالت ته. لیونی دا امام بیهقی سے ویلی او دلائل النبوت کے مقدمه کی وګوره. بعض محدثین داسې دي چې په حدیث کې راشي ضعیفي، خو چې په تفسیر کې راشي قوي وي. دا جهالت نه ده، دا د امام بیهقی رحمه الله قول ده. هغه ته جاهل و نو ستاسو فکر ده. دا مې د دلن جواب کو او خبره مو سره د خالی په ورس کوم. زه په خپل دا شریف سره به شو ختم شوه. خدا چې ده کلب عقور چې ده چا تخلو راځي او د دې پلانان ما را سمراولي د الله په فضل. دیس